دوستانو په دنیا کې درې ریولوشن داسې راغلي دي چې د انسانانو لایف یې کمپلیټلی چینج کړی دی. په هغه کې یو د اګریکلچر ریولوشن او بل د انډسټریل ریولوشن او په نن ورځ کې چې کوم ریولوشن روان دی هغه د انفارمیشن ریولوشن. انفارمیشن ټیکنالوژي چې د دنیا نه یو ګلوبل ویلیج جوړ کړی دی، زموږ در مابین فاصلې راکمې کې او زموږ پر یو فنګر ټیپ باندې د دنیا هر طرح انفارمیشن موجود دی. او د دې سره سات د دنیا هر بزنس اکټیویټیز چې دی هغه آنلاین ورلډ ته راشفټیږي، یعنی کې ای کامرس. په یو اس اے کې 79% کنزیومر چې دی آنلاین شاپینګ کوي، یعنی کې په لس کې 8 کسان چې دی آنلاین شاپینګ کوي بجای آفلاین شاپینګ د وجې. نو د دې لپاره موږ دا یوټیوب چینل پښتو ټیک ټاک سٹارټ کړی دی چې ملګرو ته دا اطلاع ورکو، دا انفارمیشن ورکو چې د انفارمیشن ټیکنالوژي استعمال څنګه وکړي، د انټرنیټ استعمال څنګه وکړي، د سوشل میډیا سایټس استعمال څنګه وکړي او آنلاین د خپل لپاره روزګار څنګه پیدا کړي. هیله ساتم چې تاسو ټول به زما سات راکړئ او زما دا ویډیو به د ټول ملګرو سره شیر کړئ. زموږ نیکسټ ویډیو به ان شاء الله ټیکنیکل ویډیو وي، په هغه کې به تاسو ته یو انفارمیشن ملاویږي او دغه د وجې څخه به تاسو ته ټیکنالوژي باره کې نور مزید معلومات ملاویږي. نو تاسو اجازه غواړم، ستاسو هوست محبت خان.